کچیر دا درود شریف ته صرف یو واری ووایې په ورځ کې، نو 80 فرشتې به ستا لپاره تر 1000 ورځو پورې نیکیانی لیکي. یعنی ته یو ورځ دا ووایه 1000 ورځې فرشتې ستا لپاره نیکیانی لیکي. سبحان الله، څومره بهترین او ښایسته درود شریف دی. او دا په حدیث شریف کې راغلی دی د ابن عباس رضی الله عنه څخه دا روایت را نقل شوی دی. نو تاسو ته دا یو خواست کوم چې دا درود شریف یو خو زما سره یو واری ووایاست، او دویم دا چې دا در سره شیر کوي. که چیرې دا درود شریف تاسو شیر کوي، ستاسې د شیر کېدو په وجه باندې یو کس دا ووایي چې څومره ثواب الله هغه ته ورکوي، دومره ثواب الله تاسو ته هم درکوي. نو د ثواب په خاطر باندې یو وار در سره شیر هم کوي. هغه درود شریف زه سکرین باندې هم درته لیکم. د ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که چیرې دا درود شریف جزا الله عنا محمدا ما هو اهله، جزا الله عنا محمدا ما هو اهله، تاسو را سره وایست. کچیر دا ته یاد کې هر ورځ یو واری وای، نو ان شاء الله ورعزیز ته ډېر زیات نیکیانی لاس ته راوړي. اسی ذکر او اذکار چې دی هغه ډېر زیات فضیلت لري، چې کم څوک الله یادوي الله هغه یادوي.